پرون مو د حیض د استحاض خبرې وکړې. د حیض په شپو کې چې حیض مرض ښځې ته راغی، شرعي لحاظ حکم دا ده چې په دغو شپو کې به لمونځ نه کړي، په دغو شپو کې به دا روژه نه نیسي. دا خو د شریعت حکم ده. اوس دغو شپو کې خو به یې نه کړي، بیرته به بیا د دغو شپږو شپو یا د اوو شپو چې دا عادت ته د دغه به قضایي راګرځي که به نه راګرځي. نو د لمنځو قضایي نشته، خو د روژو قضایي شته. دا د عام اهل سنت والجماعت عقیده او فیصله ده. صرف خوارج حروریه هغه وی چې لکه د روژو قضایي شته، لمونځ خو په دین کې اهم ده تر روژې، نو د لمانځه قضایي هم شته. ځکه هم د حضرت عایشې صدیقې نه چې چا پوښتنه وکړه یوې ښځې چې موږ ته چې حیض راشي په هغو شپو کې خو لمونځ روژې نه نیسو، بیرته یې بې قضایي راګرځوو. د دستي ورته ولې خارجه یې حروریه یې؟ موږ د نبي علیه السلام په وخت کې به موږ ته حیض راتلو، خو موږ نه یو امر شوی په قضایي د لمنځو. او دغه عمل د نبی علیه السلام په کور کې بار بار پیښېدو. ازواج مطهراتو ته حیض ورتلو که نه ورتلو؟ اوس ضرورت و د دین د مسلې د بیان که نه چې قضایي یو وارې لازم وای. په د کلو کلو کې خو به یو وارې نبي علیه السلام دا حکم کړی و چې دا نه دی کړی، نه دی کړی دا حکم. دغه دلیل د دې ده چې قضایي نشته. اوس د لمنځو قضایي نشته چې دغه حیض په شپو کې ډېر نه پاتې شوي دي. اما که روژې یې خوړلې دي، په روژې په میاشت کې حیض تکلیف ورته د هغو قضایي شته. د روژې ولې قضایي شته؟ څوک وی دغه فرق شارع کړی، ولې ته په حاجت نشته، ولې چیشته پکې غږېږي؟ خو شارع درته ویل لمونځ وکړه، شارع درته ویل پرېږده. شارع وی روژه ونیسه پرېږده، بیا شارع ویلې د روژې قضایي راوګرځوه، د لمانځه یې نه ده حکم کړی. یا خو دا د وای خبره په شارع تفریقه کړې ده، قیل و قال نه ده پکې په کار. اول دوم چا دا ویلی دی چې موږ تاسو ټولو مور حضرت حوا انا چې جنت نه کوزه شوه، د حیض تکلیف ورته پیدا شو، روژه نه وه، روژه نه وه، لمنځونه یې نه شوی کړی. بیا یې پوښتنه په دغه باب کې وکړه د حضرت آدم علیه نبینا علیه الصلاة والسلام. آدم علیه نبینا علیه السلام د الله په حکم ورته وویل د دغو لمنځو قضایي راوګرځوه، په دا ترک دی خدای نه نیسي. چې کله روژه راغله، په روژه کې دې ته حیض پیدا شو، دې په دغه باب کې پوښتنه ونه کړه، خپله قیاس یې وکړه چې ښه د لمنځو قضایي چې نشته، نو د روژې به هم نه وي. نو دې چې پوښتنه نه وکړه او ضرورت، ځکه ابتدایي حکم و، نو سزا الله دغه ورکړه چې پوښتنه چې نه کړي نو قضایي به راګرځي. چا دا دومره توجیه کړې. دریم چا دا ویلی دی د لمنځو په قضایي راګرځولو کې حرج د تکلیف ته، د روژو په قضایي کې تکلیف نشته. په کال کې یوه میاشت روژه ده، په یوه میاشت کې یو وارې حیض ورځي، یو وارې حیض ورغی 5 شپې یا 6 شپې یا 7 شپې عادت ده. مثلا په ټول کال کې د 7 شپو قضایي راګرځول مشکل دي، چې 10 شپې هغه اکثره موده د حیض راګرځول مشکل دي. او دا چې حیض په میاشت کې یو وارې 6 شپې 7 شپې ورځي، مثلا دا 7 شپو نه بعد دا نورو ورځو کې خپل منځونه شته که نشته؟ په هره میاشت کې خپل منځونه هم دي، د 7 شپو قضایي هم راګرځول هم دي. دا په انسان باندې ډېر بوج ده. شریعت کې موږ یو قانون بار بار اورېدلی چې چیرې هم تکلیف راغلی الله تخفیف کړی. نو د لمنځو په قضایي کې حرج ده، ځکه الله تعالی معاف کړي دي. او د روژو په قضایي کې حرج نشته، نو د هغې راګرځول څه تکلیف نه ده، نو الله تعالی حکم کړی ده چې هغه به قضایي راګرځي. نو ښځه ته چې حیض راغی، هغه قضایي د لمنځو نشته. بله وجه بله هم ذکر کېږي، علما دا وایي لمونځ دپاره شرط طهارت ده، او ښځه د حیض په حال کې په طهارت قادره ده. د حیض د نجاست په لرې کولو قادره ده. چې قادره نه شو، عاجزه د عذر الهي شو، دا مجبوره شوه، نو شریعت ورته معاف کړه. اما جنوب ده، اول به دغه مثال ذکر کړو، جنوب ده، اذان وشو، وخت داخل شو، دی په جنابت کې ده، وخت تیر شو، دی په جنابت کې ده، لمونځ قضا شو، دلته خو طهارت نشته، د دغه لمانځه قضایي په ده شته که نه؟ ولې شته؟ ځکه خو د دغه نجاست په ازاله باندې دی قادر و، خو چې غسل یې کړی وی پاکېدو.
حایزه نه د قادر جنوب قادر. نو په لمنځو کې اول دا فرق په جنوب باندې که په جنابت کې یوه شپه تېره شوه که 5 شپې په تېرې شوې په جنابت کې ګرځېدو د دغو لمنځو نه ټوله قضایي شته. ولې دا د دغه نجاسات د دغه جنابت په لرې کولو قادر ده، د تقصیر ده. اما حیضه د حیض په لرې کولو قادره نه ده، نو هغه شریعت معاف کړه. او پاتې شو روژه. د روژې دپاره طهارت شرط نه ده. د ورځې سړی په روژه کې جنوب شو، روژه ماتېږي؟ طهارت شرط نه ده. بیا اودسه د ټوله ورځ په روژه کې روژې ته تاوان شته؟ چې طهارت شرط نه ده، نو حق خو دا و چې په دغو شپو کې د حیض هم د روژې نیولې وای. خو چونکې شریعت ویلي دي چې روژه به نه نیسي، قیاس موږ ذاتې پرېښی. نس چې موجود ده چې روژه به په دغو شپو کې نه نیسي، قیاس مو پرېښی. نور خو اهل د وجوب وجوب په دې راغلی، او حیضه خو د لمانځه اهل نه ده. نو هلته نفس وجوب هم نشته، وجوب د ادا هم نشته. په روژه کې نفس وجوب شته، خو وجوب د ادا نشته، هغه مؤخر ده. فایده په قضا کې ظاهره کېږي چې د حیض شپې تېرې شي بیا به قضا یې راوګرځي.